بې خودي چې په خودي باندې بدل کو چې ډېوې بل کو ګلو جانه یوه دانه چوغکه به ګرد باغچه کې وه هغه مغه ده ولاړل خیر دی چوغکې خواران یم نه دي ملامتې همدې ټک ټک ته ولاکه د انسانان لا ځان ته کېکې چوغکې خو لا هلته پرېږده خیر دی که دې ښکار نه دی کړی ګلو جانه همدې هم ښه خوشحاله دلته ورته کښېنه یو مسته غزله ورته ووایه خیر دی که ښکار دې نه دی کړی زما محبوبه ژړا لوچه ده ترډینګ ډنګ ترډینګ ډنګ ترډینګ ډنګ دا ژبه یې پنځه ګزه اوږده ده ترډینګ ډنګ ترډینګ ډنګ ترډینګ ډنګ زه خو دا ستا تړلی چرګ یم زه خو دا ستا تړلی چرګ یم زما سره دې بیا ترډینګ ډنګ ترډینګ ډنګ ډنګ لا 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 څه کوې چې لغتې غورځې نه خبرې دنیا د کلي او وطن هېڅ په غم کې نه یم ته ناست خپل غزلې راته وایه دغه نه یم چې د کلي وطن په غم کې یم په دغه یم غزلې ورته وایم دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن دا وطن مو ځان دی دا افغانستان وطن دا وطن مو چپ 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 وطن په غزلو نه جوړېږي وطن کار غواړي ته نه وینې چې دا زموږ د کلیو او وطن مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي د بېکارۍ د لاسه مو ځوانان په نشو اخته شول په ټولنې د اوږدو بار دي پرېږده بابا ته د بل غم او پر سر اخیستی هغه دې نه دي اورېدلي چې وایي غم دې د لالې پر سر ما سترګې تازه ګرځې هر به ولې راغلی معلم صاحب دغه شوده ته وګوره د کلي وطن هېڅ په غم کې نه دی د بېکارۍ د لاسه مو معلم صاحب ځوانان په نشو اخته شوله هېڅوک یې په کیسه کې نه دي ښه معلم صاحب ته دا راته ووایه چې دا خارجیان ولې سر نه خلاصوي ولې لاس تر ځانه ناست دي ګوره سماده که اوس دا هر څه خارجیان او موسسې نه ترسره کوي او نه زموږ او ستاسو د مشکلاتو لپاره پلانونه په مرکز کې جوړېږي اوس باید موږ او تاسو کلیوال خپله راولاړ شو د خپلو مشکلاتو لپاره یو پلان جوړ کړو وروسته یې مرکز ته واستو تر څو دغه شته مشکلات مو له منځه ولاړ شي رښتیا هم معلم صاحب تر هر چا موږ په خپلو ستونزو او مشکلاتو باندې ډېر ښه پوهېږو خو دلته یو مشکل دی د څه شي مشکل دی سماده که مشکل خو دا دی معلم صاحب چې دا پیسې به د کومې کړو دا پیسې به څوک راکړي ګوره سماده که لکه څنګه چې نړیوال ځواکونه د افغانستان د خیره پر وتوځي نو کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه ووځي نو ټول وخت زموږ او ستاسو دولت ته په لاس ورکول کېږي زموږ او ستاسو دولت هم راولاړېږي د کلي او سیمو اوسېدونکو ته هغه اولني ضرورتونه ورپوره کوي او هڅه کوي چې په سیمه کې یو امن او ثبات راولي معلم صاحب باندې بولم زموږ دولت چیرې داسې کولی شي چې د دومره ډېرو خلکو مشکلات یې ور حل کړي او د هغو سره دې مرستې وکړي چپ ته نه جماعته باندې بولم معلم صاحب کومه بده خبره نه کړې ګوره ګلو جانه تا حیرانېږه مه زموږ او ستاسو دولت زموږ او ستاسو خلکو څخه جوړ دی لکه سماده کا چې وویل موږ او تاسې په خپلو مشکلاتو تر بل هر چا ښه پوهېږو ښه معلم صاحب ته دا راته ووایه دوی دا هر څه څنګه د سره کوي سماده که د کلي د بیا رغونې او پراختیا ریاست په کلي کې پراختیایي شوراګانې جوړي او په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ پراختیایي شورا جوړي د کلي د شورا دا وظیفه ده چې هغه دغه د کلیوالو مشکلات یې ورسره راټول کړي پلان یې کړي وروسته د ولسوالۍ شورا ته واستوي د ولسوالۍ شورا هم دې مشکلات ته په کتو سره یو حل لاره راباسي تر څو دا مشکلات راپسي ښه معلم صاحب ته دا راته ووایه دوی څنګه پروژې عملي کوي سمه ده که وخت لري راځئ لاړ به سو ولسوالۍ ته د سلیم کاکو سره به ووینو ما د سلیم کاکو سره وعده هم کړې ده او سلیم کاکو په دې باره کې ډېر ښه معلومات لري ولې نه وخت لرو درځه معلم صاحب ته وایي موږ هم دا ډېر عمر د سلیم کاکو سره نه دی لیدلی تاونه ولاړه خطا اسمه معلم صاحب ودرېږم د سره
بدري تاسو پیغام اوسئ کیسې زه در اخلم تاسو خپل کار شروع کړئ اول پر انجینر صاحب سلامونه تیار خدای مل خدای مو راغله خیر راځي السلام عليكم مساء بخير خير خيرك سلامات بس شكرا كل ان شاء الله دليلي هو ما السلام عليكم. مهرباني وکړئ. څنګه یاست معلم صاحب؟ خیر خیریت دي؟ کلي کې قراري ده؟ سلامت اوسئ. څنګه به زموږ خواته تشریف راوړئ؟ خیریت خو به وي؟ خیر خیریت استعجیل کو استاد سره مواده کړې موږ خیر سره په دفتر ته درځو دا ځینې خبره به آګاهي راکړو. نو ډېر ښه شو معلم صاحب چې راغلاست. زه همدا اوس د غونډې څخه راووتم چیرې چې موږ ته زموږ د رول په باره کې چې د قدرت تر انتقال وروسته یې لوبولی سو پوره معلومات راکړل په خاص ډول د پلانګذارۍ او ټولنیز پرمختګ په برخه کې. یعنې نور نو زموږ د کلي او سیمې مشران کولی سي چې له دې وروسته خپل نظر سره شریک کړي او په راتلونکو غونډو کې به واک او اختیار زموږ ستاسو په لاس کې. یعنې موږ او تاسو کولی سو چې د خپل کلي او خپلې سیمې هغه مشکلات او ستونزې را په ګوته کړو او د حل لپاره چې څه کولی سو هغه وکړو. بله ډېره ښه خبره لا دا هم وه چې ولسوالي هم کولی سي چې د ولایت لخوا هغه مامور ته کومه دنده سپارل سوې ده موږ او تاسو ورسو د هغه سره کښېنو هغه ته ووایو چې وروره دولت څنګه د ستونزو په حل او په ځینو نورو مواردو کې څنګه زموږ سره کومک کولی سي. هغه څنګه سلیم کاکو ګلو جانه اوس به مامور صاحب و تاسو ته د هغه ټولو امکاناتو په باره کې پوره معلومات درکړي کوم چې موږ او تاسو کار ترې اخیستلی سو. وروڼو د کلي د بیا رغونې او پراختیا ریاست چې کوم کارونه د افغان حکومت او خارجي مؤسسو په مرسته ترسره کوي هغه په دې ډول دی لکه د اوبو لګولو د سیستم جوړول د شنو خونو جوړول د اوبو لګولو د ویالو ترمیمول دي د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړوي چې ځوانان سپورټ پکښې وکړي نمایشي فارمونه جوړوي هغه لاسي بمبې جوړوي چې هغه تخریب شوي مامور صاحب ستا قربان سم مامور د کلي برمم خرابه ده دا را جوړوي د خیر سره که یا چپ سه ټول مچ بس ډېر مشکل وګورئ ته وایي خبرې ته نه پرېږدې ولا دی یوازې خبرې کوي. سمه جانه ته ګلو پرېږده. ګلو برمې خو څه کوي چې در جوړوي هغه څاګانې درته جوړوي چې هغه نړېدلي کار نه دې اخیستل کېږي. او بله خبره دا ده چې د کوچنیو او لویو مندونو جوړېدل هم په پلان کې دي چې کله دا مندونه جوړ سي نو بیا زموږ او ستاسو کلیوالو ته د سیلاب د راوتلو په وخت کې ستونزې نه پیدا کېږي. څنګه مامور صاحب؟ ول هغسې د سلیم کاکو تاسو به په دې یارونو ولسوالۍ کې د پچکان په باره کې اورېدلي مامور صاحب
د پایلوچانو په باره کې ما در ګورو ډېر اورېدلي دی بچي چې پوهېږي ستا ته ته وویله بیا چېرې پیدا شوي چې سړی مسې مړی مسې ورسره وکړمه دا دې خوا لکه ګلوجانه کښېنه پایلوچان نه درښي پلچکان درښي پلچکان ما چېر پایلوچان راشي خیر سلیم کاکا زه بیا سر خلاص کړم که موږ او تاسې سم سي پلچکان یا پلان ولرو نو د تګ او راتګ په وخت کې به د کومو ستونزو سره مخامخ نه سو موږ به په ډېره اسانۍ سره وکولی سو چې خپل د مځکو حاصلات بازار ته یوسو بله دا چې په ژمي کې به زموږ ماشومان ښوونځۍ ته سپین ږیرو مسجدانو ته او سیاسري مو کلینیکان ته په ډېره اسانۍ سره وکولی سو چې ولاړ سئ دا خو ډېره ښه خبره ده مامور صاحب چې زموږ کلیوال ته دونه وخت ورکول کېږي خو ولې نه ویله مامور صاحب چې د دې هر څه باره کې به د کلیوالو ته عامه پوهاوی څوک ورکوي ډېره ښه پوښتنه دې وکړله معلم صاحب د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د کلیوالو د روزلو په باره کې مختلف پروګرامونه لري هغه لکه د عامه پوهاوي پروګرامونه دي د دایتوب ورکشاپ دی د غلې ساتلو ورکشاپ دی د اوبو لګولو د ادارې د سیستم په باره کې د کلیوالو روزل د سیمه ییزې ادارې پیاوړي کول د مامورینو روزل او همدارنګه د کلي او د بیا رغونې او پراختیا ریاست د نارینه او ښځو لپاره لنډمهال پروګرامونه هم ترسره کوي مامور صاحب حبیبي جانه پېژنې که یا د شمس فقیر مور هماغه ورځ زموږ کره راغلې وه په لپو لپو یې ژړله شمس فقیر یتیمان یې ځان سره راوستلي وه وایم که چېرې یو کار مارو پیدا کولی سي خو زه به یې هغې ته ووایم دا به دې لوی خیر سي ولا ګلوجان ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه رښتیا که موږ ورته څه وګورو د شمس فقیر کورنۍ ډېره د زور سوې ده یعنې په هغې کورنۍ کې یو نارینه نه دی پاته چې د هغې کورنۍ لپاره د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه وکړي نو د شمس فقیر دوه کوچني یتیمان د هغه کورواله او سپین سرې مور ډېر د زور سوي دي او دا زموږ د هر یوه وظیفه ده دا مو دنده ده چې د دغسې بېوزلو دربدرو کورنیو سره تر خپله وسه پورې مرسته وکړو والله سلیم کاکا که موږ او تاسې وګورو زموږ په سیمه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی خپل نارینه غړي د لاس ورکړي موږ تاسو ته پکار ده چې د هغوی سره خورنک وکړو معلم صاحب که په حقیقت سره فکر وکړو رښتیا هم زموږ او ستاسې د کلي او سیمې ډېرې داسې کورنۍ شته چې د جنګونو په جریان کې د خپلې کورنۍ غړي د لاسه ورکړي او یا ورته معیوب شوي دي پر ځای ناست دي په مختلفو نشو اخته شوي دي خو ګورې موږ او تاسې دا یوه خبره د یاده ایستلې ده چې زموږ او ستاسې خویندې هم کولی سي په حلاله خواري سره د نارینهو په شان د خپلې کورنۍ دپاره د خپل عیال دپاره وړه ډوډۍ پیدا کړي رښتیا هم سلیم کاکو تا ډېرې ښه خبرې وکړلې زموږ ستاسې د کلي ښځینه د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي نه پوهېږم چې دولت کم کومک ورسره کوي که نه ورسره کوي ولې نه دولت د ښځو لپاره پلانونه لري غواړي په اقتصادي تعلیمي او صحي اړخو کې هغو ته خدمات وړاندې کړي د مثال په ډول ښځې کولی شي چې سره راټولې شي خپل وړاندیزونه چارواکو ته د توان او لاسرسي مطابق د کلیوالي شورا او یا هم ولسوالي پرمختیایي شورا له لارې وړاندې کړي په پلان کې هم شته چې د ښځو لپاره کلیوالي شوراګانې جوړې شي هغه هم د ولسوالۍ په ساحه باندې و نورې دولتي ادارې هم شته لکه صحت عامه تعلیم او تربیه او داسې نور چې هغه هم کولی شي په خپل چوکاټ کې کلي او سیمې ته خدمات وړاندې کړي سلیم کاکو مامور صاحب ستاسې کور ودان چې موږ ته په دې باره کې ډېر معلومات راکړل تاسو ته د الله اوږد ژوند درکړي خیر اوسئ ستاسو څخه هم ډېره ډېره مننه ستاسو دلته راغله د خپل وطن او کلي د جوړولو د ثبات په فکر کې یاست د خپل وطن جوړېدل خو زموږ د زړه ارمان دی مامور صاحب نو چې داسې ده راځئ چې ټوله راولاړ شو لاسونه سره ورکړو او دا وعده وکړو چې نور د دې وران او ویجاړ وطن په جوړولو کې اوږه پر اوږه درېږو او ناخوالو ته یې نه پرېږدو څنګه نو چې داسې ده سلیم کاکو چې دولت زموږ د وطن په جوړولو کې دونې کومکونه کوي نو موږ هم باید لاس در زنه کښېنو او پر دغه کس بله یو د وطن غزله درته ووایم ورته غاښ ته یې
لا د همت وتړه په خپل حال یې زلې کړو زه چې ډېوې بلې کړو زه چې ډېوې بلې کړو شکر دی هر څه لرو در اچا یې ښه لرو در اچا یې ښه لرو یوې چې پاک نه لرو ولاکه یو حکومت ته کار یې ولاکه د اسمان اکا زوی همدا اکا زوی نو څه کوم چې زما قدر نه خوړل کېږي وروره دا خلک نه د کار چې هم کار کوي په ما مې اجازه راکړه د شینګروان صاحب د اسمان نوم راوړه د اسمان نوم به جمعه ګل نه وي ته که نوم واړی که نه واړی شیندانې شی نه صاحب صاحب تاسو چا وس خبرې وکړه چا وایي اوس پر څا دي دی پر څا دي دی دا بختري خبره خدا ده معلم صاحب من په دغه دغونه حکومت کې زما دا وڅوک نه راخلاصي ته چاته ورلې په حکومت شمال کا دغه محمود ته ورل مغه زما د اکا زوی هغه په حکومت کې ډېر غټ سړی دی هغه زما او ستا په رقم په صلحه او مامورین لري هغه زما کار نه راخلاصي هغه راته وایي دا زما په ریاست پسې څارنه لري دغه څارنوالي ده که چې ده هغه ته ورسه یوه بانه او بله بانه راته کوي ښه درته وایي خواله ته ورسه نو بالاج راواجه ده ولو ته چپ سه ګوره سمه ده که نو محمود خو ښه خبر درته کړې ده محمود بېچاره د زراعت رئیس دی د زراعت رئیس او د حقوقي دعوې سره څه دا څه وایه معلم صاحب هغه په دولت کې ډېر غټ سړی دی هر څه یې په واسه پرایي ته وا د هغه د حقوقي دعوې سره څه ګوره جمعه ګله د دولت هر ریاست ځان ته وظیفې او دندې لري اوس د مثال په ډول دغه د زراعت ریاست دی دا د وظیفه په غاړه لري د کلیوالو ستونزې په زراعت کې ورحل کړي مثال فصل یې مرض کړي یا مثال دغه پالیزو چینجۍ کړي دی راولاړېږي مرضونو ته دوا ور پیدا کوي وروسته هغه مشکلات ورحل کړي داسې نو نور ریاستونه نورې وظیفې او دندې په غاړه لري هو رښتیا معلم صاحب یوه میاشت مخه موږ ته د درختو لپاره دوا راکړه هغو ډېر ښه کار وکړي دغه د زه درته وایم چې دغه د محمود ریاست یوازې د زراعت لپاره کار کوي ښه معلم صاحب ته دا راته ووایي دا مستفیات بیا څه کارونه کوي مستفیات بیا د خلکو څخه مالیه راټولوي یاره د حکومت دغه لا نازواني ده وګوره ناکه خلک ولې په عذابوي چې مالیه ځینې اخلي ګوره جمعه ګله د نور نړۍ خلک په یو ډول نه په یو ډول د خپل دولت ته مالیه ورکوي که هر څومره په ښه ډول د خلک مالیه خپل دولت ته ورکړي په هغه اندازه د دولت د نور د چا څخه خلاصېږي هو د ودان معلم صاحب اوس مې سر په خلاص و ته دا راته ووایه چې زما پیسې به څنګه شي سمه ده که ستا د دعوې لپاره دوې لارې شته یا به د کلي د مشرانو سره ګورې د هغوی سره به وینې ګونجې یو د حل لار تر پیدا کړي که هغوی نه سوی کولی بیا به ته ولاړ سه څارنوالۍ یا محکمې ته ولا معلم صاحب څارنوالۍ ته لا نه تللي دا سلیم ککو ته ورغلم هغه هم نظماني را سره کوي که ته چېرې وخت لرې ته را سره ورشې ګونجې ته ستا په خوله وکړي دا زما کار راوکړي دا خو ډېره د خیر خبره ده معلم صاحب زه کور کې ودان خدای چې خیر درکړي معلم صاحب زم د سره زم د خیره سره نو زه بیا درته ویل نه کې چوغه کې ولم خیره نام د خیر ای ختمې د غم په اوبو تل مدام اخښلې ده نسوم بې غمه غم کومراته وهلې ده ختمې د غم په اوبو تل السلام علیکم وعلیکم السلام سلیم در کجا وارد شد؟ جانا جون بخير خير السلام علیکم څنګه غاڼه سره جوړه بخیر سکشن څنګه یاست نور په خیر راغلاست خدای مراوله باندې صاحب څنګه یاست شکر دی الحمدلله سم جامع کجوره خیر خیراتي خیر اوسې جوړه تمشه خیر اوسې څنګه یې ګلو جان شکر ته څنګه یې کامیاب سره الله دې غم مرا کو بس دا سات تیر دی یادي د دې سره رالم سلیم کاکو سره وینم یاره ګلو جان او ستا سات تیر ته فکر وکړي د ټول دنیا سات خدای مراوله په خیر راغلاست څنګه مو زموږ خواته داسې پېښه راوکړه ولا سلیم کاکا ته سمه ده که او د محمد دغه دعوه شته د پیسو دعوه هغه باره کې ته رالو دی بېچاره هم داسې سرګردانه دی مال د ده مشکل ته به یا د حل لار په مشوره سره پیدا کړو دا به ډېر ښه وي
ښه هغه د ده د 3 لکو افغانیو پور چې پر داد محمد یې باندې دی هغه ښه یاست و هغه د 3 لکه افغانۍ دي صمد کاکو هره ورځ روان دی ورور داد محمد یې پیسې نه ورکوي معلم صاحب چې رښتیا سي په دې باره کې خدای ما ته راغلی و ما ډېرې خبرې ورته وکړلې یو خدای هم بې ځایه غوښتنې کوي او بله خبره دا ده داد محمد هم په ډېرو مشکلاتو کې راګیر دی ښه سمه ده که تا څه غوښتنه دې کړې وه غوښتنه خو مې داسې غوښتنه نه وه معلم صاحب دا د سلیم کاکو هم ناست دی چې رښتیا سي دی لږ څه د داد محمد تر خوا دی ما ورته وویل که داد محمد پیسې نه لري د خیر سره دې دوستي را سره وکړي دا لور دې ما ته راکړي خو ده راته ویلي ول ته د دونه عمر سړی دغه ده هغه ده داسې دا خو ډېره نازماني در سره کړې ده ته خو د 12 کالو هلک یې تا کوچنۍ نجلۍ یې تا درکړې وای بلا دې روانه ده که پیسې نه لري دوستي دې را سره وکړې دا نو ښه خبره ده چې ته کوې چپ شه تا سره نه دی ما ته نیول چې د بې ځایه خبرې مه کوه قرار سمه ده خټکې مه کوه ښه درته وایي ښې ویلې چې حقیقت ترخه دی سمه ده که سلیم کاکو ډېره ښه خبره وکړل موږ او تاسو باید نور د دغو دعوو خلاصول د ښځو په راکړه ورکړه ونه کړو ځکه په تېرو کې ښه نتیجه نه ده ورکړې ولا که معلم صاحب د دونه عمر یم خو دې لاکې ډول راپسې وایي رښتیا وایي د داد محمد لور خو کوچنۍ نه ده دا 2 کاله کېږي د کوڅو سره منع کړې ده مکتب ته په چادرۍ کې تله پلار یې چندانې سړی نه دی ولې چې مګوره داد محمد خو بد سړی نه دی د هغه غریب فصل مرض وکړي په دغه بد سړی سو ما په لور باندې مکتب وویلی اوس دا یو کال کېږي چې لور یې په دا شفاخانه کې کار کوي هغه جمعګله مکتب ویل یا په کلینیک کار کول خو څه بد کار نه دی خو د دغه وطنوال دپاره خدمت کوي بس ته دا خبرې پرېږدئ ته زما د ستوني د حل لپاره غلی که د خلکو صفات راته کوئ سمه جانه ته ور مه خطا کوه ستا د ستونزې د حل لپاره حتما یو لاره پیدا کېږي داسې یوه لاره چې نه سیخ وسوځل سي نه کباب نه ته پکې تاوان نیسې او نه داد محمد او پاته د دوستۍ خبره سوه د دې کار زه سخت مخالف یم که څه هم داد محمد راضي یې راځه د دې کار مخالفت کوم زه په خپل کلي سیمه او منطقه کې هېڅ چاته د دې اجازه نه ورکوم چې یا کوچنۍ نجلۍ او سپین ږیري سړي ته ورکړي د پور په بدل کې او یا یې په بدي کې ورکړي ځکه دې خبرو او دې کارونو هېڅ وخت نتیجه نه ده ورکړې او نه یې ورکوي تاسو زما سره یوه خبره زما په خوله وکړئ راځئ چې د داد محمد سره وګورو چې هغه څه وایي څه وخت د دې سړي پور ورکوي ښه خبره ده سمه ده خو که هغه په ژبه نه پوهېدی بیا زه د ستونزې په حال ښه پوهېږم نن که په زوري که په رضا یې د ده پیسې وژني وراخم ولې سمه ده زه اوس اسې درځم خیریت دې جمعګله څه خبره دا ماته یو ضروري کار پېښ شو زه نه سم سره تللی مشته کمان به خدمت شو دې وسې د خدای په امان تو خپله د باندې وکړ څوک باندې خدای دې خیر پېښ کړي ولا کامیابه ټلیفون ورته راغی څه کیسه ده بیا خیر خدای مهربانه دی خدای دې خیر وپېښ کړي سلیم کاکو ما لمر تاسو به د محمد پیدا کړو د هغه سره به وګورو څنګه مو خوښه سمه ده سره وګورئ درځئ خاله جان دوا دې پر وخت وخوره انشاءالله ژر به جوړه شي ډېره خدای دې شاده کړه شکر دی چې ته په دا کلي کې یې که ته نه وای زه به اوس د پانسمان دپاره ښار ته تللی بخښه کوه زوی چې تکلیف مې درکړې خاله جانې خدای دې وبخښه په دې کې د تکلیف څه خبره ده دا خو زما وظیفه ده چې زه کس څوک یې زه جمعګل یم د رایلې پلار زما ښځې ته یې وجه نه مرجور پېښ شوې ده خورې که یوه پلار راسره ورسېده نږدې څخه یې وګورې سمه ده وروره ته درځه زه درځمه خیر اوسې څوک زه خاله جان د ریلې پلار ووایي د ریلې مور چې ده ډېره ناجوړه ده زه به ور د هغوی کور ته ورسمه ته یې دوا پر وخت خورم سمه ده زه نو بیا څه مه راسم د خیر بیا نو د خیر سره 3 ورځې بعده راسه چې د لاس پانسمان دې در وکړم خدای دې شاده م راته سمه ده زما یې د خدای په امان موږ خورانو خو نو بل څه نه دي دغه دعاوې دي او خیر اوسه ژوندی اوسه په مخه دې ښه سه خاله جان دښمن د خدای نه دې باندې کامیابه کړي خدای دې همیشه کامیابه کړي مبارک شه وروره خدای زوی درکړي
هم شکر شدم خدای دې خیر درکړي خدای پاک دې وزونه درکړي شکر دی وړه چې زه په دې کلي کوم په نیک دا خبر ستا مېرمن او ماشوم دې ژوندي پاتې شوي وای خورې ستا دغه احسان به زه در مرګه ير نه کړمه نن پاک خدای زما کور د خرابولو څخه راوګرځوي خو سبا بیا ته سوې وروره په دې کې د احسان خبره نه ده دا خو زما وظیفه ده چې زه د خپلو خویندو خدمت وکړم او په دې کې باید تاسو ورونه زموږ سره مرسته وکړئ ولې نه خورې زموږ څه په وسه پرایي موږ به ستاسو هېڅ هم ونه سپمو دا دې خیر ده وروره زه اوس ځم شفاخانې ته چې په خانې کې ډېر مریضان راته ګوري خو بیا په مشکل به شفاخانې ته راولم خدای پامان یا پروردګاره دې د داد محمد لور ته یې وزونه ورکړې شکر دی چې دا مشکل په خیر حل شو تاسو ته خدا ښه معلومه ده چې زه نوره ناست تر ځینې نه یم ناست هغه د شپه ورځ مې پر ځان یوه کړې ده خواري کاږم په ما دې ډېرې پیسې مې وربرابرې کړې دي یو لږ اندازه پیسې پاتېږي هغه یو څو نمبر دې لا راته وګورې هغه پیسې به مې پر یو ځای ورکړم ګوره داد محمده زه خپلې پیسې پوره غواړم هم زما یې په څه کې ته لرې که نه لرې یا به د پیسو دپاره بله لار سنجې یا به دې یو ټوټه ځمکه په ګره ورکړې باید وروره ته زما کور ودانۍ ووایه ولا که ستا ورور لپاره دغونه درته ودرېږي ګوره سمه جانکه ستا کور ودان ستا دغه پلار کور ودان زه احسان منمه خو خبره دا ده دا دومره عمر دې راته وکتل وروره یو 2 میاشتې لا راته وګوره تر تا زه په عذاب یم چې پیدا کړم کور ته یې در وړم وروره زه به لا یوه ورځ من درته ګورم یا به دې یو ټوټه مځکه راکړه یا به دې لور راکړه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شئ راځه نو کښېنه زما بخت دغه دی جمعه ګل رالی جمعه ګل چې هره کوم فیصله وکړله هغه ماته د قبول وړ ده دی زما وکیل دی ستا مطلب څه دی ته غواړې داد محمد خپله لور تا ته درکړي یا دا خو ښه خبره ده که نه ما به تاسو ټوله د دې کار کولو څخه راګرځولي وای دا ته څه وایې جمعه ګله تا زما ملګرتیا پرېښوله تا زما هغه شی هېر کړه چې ما به ستا سره کوله زه پر هغه سترګې نه سم پټولی خو د داد محمد د لور خدمت چې نن یې زما د کورنۍ او د ټول کلي د ښځو سره کړی دی هغه هم باید هېر نه سي پر هغه هم باید سترګې پټې نه سي دا ته څه وایې جمعه ګله ته اوس څه وایې څه وایې ته دې نشه کړې ده زه نه لیونی سوی یم نه مې نشه کړې ده نن هغه څه چې ما ته راپېښ شوه هغه د خدای جل جلاله د خوا څخه ما ته یو سبق و خدای دې خیر کړي چې مګله څه پېښ شوه نن پاک خدای زما مېرمن او ماشوم وژغورل په سبب یې د داد محمد اکا لور شوه که چیرې هغه په کلي کې نه وای خدای خبر چې زما مېرمن او دغه ماشوم به ژوندي پاتې سوي وای که به نه وای رښتیا هم جمعه ګله تا ډېره ښه خبره وکړه زموږ د کلي بعضې ښځینه وو چې خپل ټول ژوند د لاسه ورکړي مړې سولې خدای پاک دې وبخښي د هغوی علت هم دغه و چې زموږ او ستاسو په کلي کې ښځینه ډاکټره او نرسه نه وه چې د هغوی علاج یې پر وخت باندې کړی وای بله خبره دا ده چې زموږ او ستاسو خلک یې نارینه ډاکټر ته نه پرېږدي آیا بیا بولي ولې جمعه ګله خو غږ به دې کړی وای ما به موټر در کړی وای ښار ته به دې بیولې وای ټوله مریضان دي چې کال وړ نه یې کېدای شي چې وځنډېږي په لاره کې مړه سي ول ټوله خلک خو دغه نه لري موټران چې ښار ته خپل مریضان ورسوي چا هم موږ او تاسو باید د داد محمد پر ودانۍ وایو چې هغه خپل لور پرېښې ده چې په کلینیک کې کار کوي د وطنوالو د خدمت لپاره نو معلم صاحب خبره دا ده چې موږ او تاسو ټول باید د خپل کلي نجونې ودې ته وهڅوو چې هغه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې زده کړي وکړي چې هغه هم د خپل کلي د خپلې ټولنې ته د خدمت مسار وګرځېږي ستاسو یې کور ودان چې زه مو پوه کړم او زما مو سترګې را خلاصې کړلې ونه داد محمده ګوره چې خدای پیسې درکړې بیا یې راکړه ما ته بخښه وکړه ما څه به زه هېر شوی نه سمه جانکه خدای دې وبخښه ته به راسې زر شوی بس نو تېر پر تېر یېر پر یېر تاسو راته یو روغبړ سره وکړئ چې دا خوابدۍ مو د منځه ووځي داد محمده ګوره بخښه وکړه هغه څه زه هېر شوی یاره سلیم کاکو تا ته چې خدای خیر درکړي چې دې به یې سره خوشحاله کړم په دې خوشحالۍ کې به یو ښه مست اتڼ پر وکړو بېبي چېرې ګڼې ګلې راباندې واچوه سرچال جوړه لاسونه بېبي شیرینې بېبي چېرې ګڼې ګلې راباندې واچوه سرچال جوړه داسې چې رڼا د خپل وطن تیارې کو ډېر کو دوی چې ډېوې بل کو ملا د همت وطنو په خپل حال تل کو دوی چې ډېوې بل کو داسې چې رڼا د خپل وطن